Assalamu alaikum. زمانم شنیده اوزار زمون د ویدیوکست امریکا او پیژنه جاری ستلو منده خوشحالیم. زنن تاسو سره د خپل کورنۍ ایالت د عظیمو طالبونو د امریکای ایالت میشیګن برکه لږه خبرې کول غواړم چې په کلتور او قدرتي ښایست کې مالامال دی. میشیګن د ګریټ لیکس یا د عظیمو طالبونو ایالت په نوم مشهور دی ځکه چې د نه چاپیره د امریکای 15 د تازه اوبو لوی طالبونو دي په کوم کې چې لیک میشیګن، لیک سپیریور، لیک هیرون، لیک ایری او لیک انټاریو شامل دي. میشیګن ایالت یو خصوصیت لري او هغه دا چې د کې دوه جزیرې دي چې د یو پل په ذریعه خپلو کې تړلې شوې دي. کوز پنینسولا او بار پنینسولا یا یو پی. مکنا پل د دنیا دریم اوږد ځوړند پل دی چې د سیند یو غاړې نه بل غاړې پورې 8 کیلومتره اوږد دی. میشیګن د امریکې په مرکزي غرب کې دی او د کاناډا سره پوله لري. زموږ په ګاونډ کې اوهایو، انډیانا او ویسکانسن دی. میشیګن شپږیشتم ایالت و چې په کال 1837 کې امریکې شامل شو او د 10 میلیونه خلکو سره د امریکې اتمه خاطه آبادي لري. میشیګن د ګاډو د صنعت د زیږیدو لپاره مشهور دی. د شلمې صدۍ په سر اخاز کې امریکایي صنعتکار هنری فورد په ډیټرویټ میشیګن کې د فورد موټر کمپنۍ بنیاد کېښودو. د هغه د اسمبلی لاین ټکنیک په وجه ماډل ټي ګاډۍ په ګڼ شمېر پیمانه جوړېدل شروع شو چې په څه په وجه د ګاډو په صنعت کې او په دنیا کې د ارزانو ګاډو یو خاطه اضافه وشوه. اوس هم ډیټرویټ او د هغې خواوشا د امریکې د ګاډو د صنعت یو مضبوط کار ګڼل کېږي چې پکې 3 خاطې کمپنیانې دي. په دې کې فورد، کرایسلر او جی ام شامل دي او په ډیټرویټ کې خپل مرکزي دفترونه لري. ډیټرویټ ته د ګاډو صنعت په وجه په عامه توګه د ګاډو ښار یا موټر ټاون هم ویل کېږي. ډیټرویټ موټاون یا د موسیقۍ د پیدایي ځای هم دی. د 1960 او 1970 په دهایي کې مختلفو ریکارډ کمپنیانو چې پکې موټاون ریکارډز هم شامل دی یو سلاس نه زیات ټاپ 10 سول، پاپ، ریدم او بلوز مشهورې سندرې جوړې کړې وې. امریکاني فنکاران چې پکې ډایانا راس ان د سپریمز، جکسن 5، ماروین ګای، د ټمپټیشنز او سټیوي ونډر شامل د هغه یو څو نمونه دي چې په دغو وختونو کې د موسیقۍ په میدان کې راپیدا شو. د موټاون دغه وخت ځکه هم ډېر مهم و چې په دغه وختونو کې په ګڼ شمېر په بنیادي توګه افریکن امریکن موسیقاران او سندرغاړي د امریکې پاپ کلتور په مخ راښکاره شو. میشیګن د خپل قدرتي وسایلو لپاره هم پیژندل کېږي چې ورته د یو اس او نورو ملکونو نه ډېر خلک ته د دې ښایسته طالبونو، سیندونو، ځنګل او شګو د غرونو کتلو له راځي. ډېر سیلیان شمالي میشیګن او بار پنینسولا ته کمپینګ، د کبانو د نیولو، لامبو، هایکینګ او د دې چارچاپیره قدرتي حسن او د ځنګلي حیات کتو له راځي. میشیګن کې ډېر لوی پوهنتونونه هم شته چې پکې په ان اربر کې یونیورسيټي اف میشیګن او لانسینګ کې میشیګن سټیټ یونیورسيټي شامل دي. دواړه د ملک دننه او د ملک نه بهر د تعلیم لپاره ښه پیژندل کېږي او دواړه پوهنتونونه د سلګونو پاکستانیانو درسګاه پاتې شوي دي. دواړه پوهنتونونه انعام ګټونکي لوبغاړي ټیمونه لري او په اوړي کې فوتبال او په ژمي کې باسکټبال د لوبو سیزنونه وي. میشیګن د کالج فوتبال سټیډیم یو لوی سټیډیم لري چې پکې 114,000 تماشبین ځایږي او دا په دنیا کې دریم لوی سټیډیم دی. موږ په میشیګن کې فوتبال باره کې ډېر سنجیده یو. امید لرم چې پاکستانیان په میشیګن ته تګ ضرور کوي او هلته به زموږ بهترین پوهنتونو او کالجونو کې د داخلي باره کې ضرور سوچ کوي. موږ تاسو ته په میشیګن کې هر کله وایو. د خدای په امان.